بسم الله الرحمن الرحیم. جګړه او سوله په 2014 او 2019 کال کې افغانستان په 2014 زیږدیز کال کې هم له ګڼو پیښو او ننګونو ډک و. د طالبانو حکومت ترمنځ د جګړو ډګر ګرمېدل، په هیواد کې داعش ډلې راپورته کېدل او پرمختګ، په کابل کې پرله پسې ځانمرګي بریدونه، د کندوز ولایت سقوط او یو شمېر نورو ولایتونو ته د جګړې پراخوالی، امریکا لخوا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د ځایناستي ملا اختر منصور په نښه کېدل او د طالبانو د ډلې دوه ټوټې کېدل، له حزب اسلامي سره د سولې تړون او همداشان له طالبانو سره د سولې خبرو ته خوشبیني، د 2015 کال په پرتله 2014 زیږدیز کال د امنیتي ځواکونو لپاره خونړی کال و او د امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی و. بل پلو 2019 زیږدیز کال به روسیه هم د دې کوښښ وکړي چې نور د افغانستان په تړاو چپه خوله پاتې نشي، ځکه ماسکو نور امریکا په افغانستان کې نشي زغملی. روسیه امریکا په سیمه افغانستان کې د جګړې او د اړدوړ لامل بولي او وایي چې دوی په افغانستان کې د امریکا پوځي اډې نشي زغملی. آیا 2019 زیږدیز کال به بیا هم په افغانستان کې د جګړو کال وي که په سوله به تر ډیره کوښښ وشي؟ کوم کارونه دي باید افغان حکومت او نړیوال ملګري ترسره کړي، جګړو ته زور ورکړي او که د سولې لار خپله کړي؟ او آیا طالبان به په دې کال کې سولې ته زړه ښه کړي که خپلو بریدونو ته به لا زور ورکړي؟ سلام او درنښت، زه حنیف صافی یم، تاسو د خبرو تل خپرونې لیدونکي یاست. د بحث لپاره راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی نظر مطمئن او ښاغلی جنرال طاقت، تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی طاقت، لومړۍ پوښتنه به تاسو نه پیل کړو. تاسو 2014 کال د افغانستان او نړۍ لپاره په سیاسي او پوځي برخه کې څه ډول ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د جهان تلویزیون ټولو کارکوونکو ته، درنو لیدونکو ته، ډېر درانه مشر مطمئن صاحب ته، تا خواږه کوربه صاحب ته سلامونه او ښې هیلې. له هر څه نه دمخه چون د ما لومړی وار داسې تاسو تلویزیون ته راځم او دلته په دې میلمه یم درسره، تلویزیون ټولو کارکوونکو ته د لا بریاو په هیله دوی ته کامیابۍ غواړم او هیله ده دا تلویزیون د رسنیو په میدان کې یا په اسمان کې د یو رڼ ستوري په حیث وځلېږي او خپل هغه رسالت ترسره کړي. مننه. د 2014 کال یا له هغه نه مخکې 15 کال یا له هغه نه وړاندې نور کلونه، دا ټول هغه کلونه و چې د افغانستان د خلکو دپاره بدبختۍ، جنګ او د وینو بهول او لوږه، مهاجرت، فرار او اوښکې، غمونه، اسویلي راوړي دي. 2014 کال لکه څرنګه چې د افغانستان د خلکو دښمنانو به اعلان کوو، یعنی د ناتو او د هغوی په راس کې د هغوی متحده ایالات او انګلستان، چې 2014 کال به د افغانستان د خلکو دپاره ډېر ستونزمن کال وي. دا به د افغانانو دپاره د جګړو، د لا جګړو کال وي. دا به د لا غمیزو کال وي. لکه څرنګه چې هغوی وړاندوینه کړې وه په همغه شان د 15 کال نه، د 2015 کال نه یا 2014 کال نه یا نور کالونه رښتیا هم خونړی کال و. په دې کال باندې د افغانستان خلکو ته ډېر زیات تلفات ورسېدل. د افغانستان خلک په ړندو بمباریو کې د خاورو سره خاورې سول. د کندوز سقوط لوی مثال و. د هلمند سقوط ته نږدې کېدل، همدار ارزګان نوي سل نه خبره هم د بسوال طالبان لاس کې. بل اوس هم د ناتو مشر وړاندوینه کړې ده او ویلي دي چې 2019 کال به د 2014 کال نه هم لا زیات خونړی کال وي. دا ولې دوی داسې کوي؟ دا دې له خاطره چې دا جګړه دوی شروع کړې ده. له هغه ورځې نه دوی جګړه پیل کړې ده، تر ننه پورې د جګړې د وخامت او د جګړې د ابعادو د پراخېدلو زیری راکوي او هره ورځ دا جګړه دوی پراخوي. د مجاهدینو نه القاعده، له القاعده نه طالبان، له طالبان نه داعش، دغه څرنګه استحاله کوي، څرنګه همغه قوتونه دي، همغه خلک دي، همغه شخصیتونه دي. ولې اول نرم وي، بیا وروسته توند سي، تیز سي، ګرم سي او لا پسې ګرم سي، تر داعشه پورې را ګرم کړو. دا چا ګرم کړ؟ د دې شاته کوم لاسونه دي؟ موخې د چا دي؟ اهداف د چا دي؟ جګړه د چا د موخو لپاره روانه ده؟ دا جګړه په افغانستان کې
د ناتو دغه په راس کې د متحده ایالاتو او د انګلستان د موخو دپاره ده، د هغوی د اهدافو دپاره، د هغوی د ستراتیژیکو اهدافو لپاره. خو یعنې 2018 کال به له 2014 او وړاندې کلونو نه هم خونړی کال وي. بالکل دوی دا وړاندوینه کوي او دوی دا جګړه نور هم په موږ باندې زیاتوي. ګورئ هېڅ دا سوال نه پیدا کېده چې د شیعه سني فسادات یا د شیعه سني ترمنځ جګړې د دغه حد ته ورسېږي چې په ایران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور واچول شي او یو حاجي دې هم د ایران نه هغه ته لاړ نه شي، عربستان ته لاړ نه شي، مکې معظمې ته دې نه ځي سږ کال ټپ خو ودرېدل. او یا د هغوی هلته بل داسې یو بیت شریف غوندې یو مارکېټ جوړ کړي ودې وایي چې موږ دلته خپله یو هغه لرو. دغه اسلامي هیوادونو کې د دارالدور جوړول د چا کار دی او کوم مشخص هیوادونه تر شا ولاړ دي؟ فقط و فقط ناتو کله چې سړه جګړه ختمه شوله، شوروي اتحاد ونړېده، نور دوی سره کېناستل، ویلې چې موږ د تمدنونو د جګړې د حکم په اساس باید یو فرضي دښمن ولرو. دوی دا فرضي دښمن اسلام وټاک، د تروریزم او القاعده په اړه کې کوشش هغه ورک د 11 سپتامبر خبره یې بهانه کړله. هغه هم د دوی خپله د دوی سناریو وه، د دوی خپله پروګرام و، د دوی خپله طراحي وه، هغه نقشه د دوی وه او په هغه نقشه باندې کله چې هغه یې بهانه کړله نو ټوله دنیا ورته چکچکې کولې، په عراق او افغانستان باندې یرغل وکړ او دغلته تر اوسه پورې دوی نظامي حضور لري، هم په عراق کې، هم په سوریه کې، هم په افغانستان کې، هم په عربستان کې، هم په قطر کې، هم په نورو اسلامي هیوادو کې. او ضرورت یې څه ده؟ دا بهانه څه شی ده؟ فقط د تروریزم او القاعده. بیا تروریزم او القاعده دا څوک دي؟ دوی خپله تمویلي، تجهیزي، وسلې ورکوي، مهمات ورکوي، تجهیزات ورکوي. ډېره مننه، بیرته راګرځو. 10 میلیارده ډالر یې پاکستان ته ورکړل چې ترهګر وروزئ او هغه د هغوی وروزل. ډېره مننه. ښاغلی مطمئن، کره شو تاسو ته 2018 کال به د سولې کال وي که د جګړې کال؟ او که د جګړې کال وي دا جګړه به د نورو کلونو په پرتله تیزه وي او افغان ولس ته به یې زیانونه څومره وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې جنرال صاحب او لیدونکو ټولو ته سلامونه. بدبختانه چې موږ یو ډېر خونړی کال تر شا پرېښوی او په ډېرو برخو کې ډېر شاتګ کړی و، ډېرې ستونزې وې، د سولې په برخه کې هم لاسته راوړنې هغه ډول چې لازمې ونه لرلې، امنیت خراب و، اقتصاد په برخه کې ډېرې ستونزې وې، د مهاجرینو موضوع او د ځوانانو تیښته وه چې له هیواد نه وسوله. او 2018 کال چې راځي کیدای شي د هغه نه هم ښه نه وي. هو په یو شرط باندې که چیرته افغانان د سولې لپاره ژمن پاتې سي، سولې ته ودانګي، د سولې لپاره کوښښونه وکړي، نړیوال هم په دې باندې توافق وکړي چې پرته له سولې او پرته د افغان شموله نظام نه دلته د دې موجودیت هم ستونزمن ده، بیا کیدای شي موږ نسبتا یو ښه کال ولرو. خو تر ډېره پورې فکر نه کېږي ځکه هغه نړیوال لوبغاړي چې غواړي دلته جګړه دوام پیدا کړي لا هم اخته دي او بدبختانه چې زموږ افغانانو په توسط باندې دغه جګړې مخته بیایي. نو زه فکر کوم چې 2018 به هم کیدای شي خراب کال وي، ولې په هغه شرط که افغان حکومت، طالب او نړیوال د سولې لپاره روښانه دریځونه ولري، ممکن بیا له وژنو څخه یو څه مخنیوی وسي. خپله به سوال طالبانو د سولې په برخه کې شرط